بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلی یم. ناظرین، عوامي مسایل پروګرام کې زه راغلی یم پندوباله ته. د دې چې کوم مسایل دي، د دې چې کوم محرومیان دي، د هغې باره کې مکمل تفصیل سره خبرو کولو دپاره زه ستاسو ملاقات کوم. نایب ناظم دی بلال خان صاحب، پی ټي آی سره د دې تعلق دی. یو خپل ښکلی کیریر یې جوړ کړی دی، په دې علاقه کې ډېر یو نامه جوړه کړې ده، ډېر ښکلی منډیټ یې اخیستی دی، د دې ډېره ښکلې نمایندګي کوي. او زه به دلته سوشل ورکر په دې ویم چې خپلې هلې ځلې د خپل خدمات چې دی هغې د خپلې علاقې دپاره خپل ژوند یې وقف کړی دی او ډېر وخت نه چې دی د پی ټي آی دپاره ډېر سرګرم رکن دی. راځئ چې ملاقات وکړو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. بلال خان صاحب، لږ زمونږ ناظرین ته چې دی لږ خپل سیاسي بیک ګراؤنډ بیان کړي جی. ډیره مننه ناصر جمال بھائی، تاسو ډیر شکریا ادا کوم چې تاسو په دې دومره دغه وخت کې تاسو مالا ټیم راکو، تاسو زموږ ځای ته راغئ. الله دې تاسو خوشحاله او آباد لري. زه د پی ټي وي پښتو ټي وي چې کوم دی تاسو زه مننه کوم. ډېره مننه جی چې تاسو موږ له دې ځای ته راغئ. الله تاسو خوشحاله او آباد لري. مننه جی، شکریہ جی. د سیاست تاسو څنګه سیاست ته څنګه راغئ او کم ټیم نه چې دی ستاسو مشرانو کې څوک د هغې نه د هغې په نقش قدم راغئ که نه خپل هم چې دی شوق روچت شو؟ اصل کې جی زمونږ د علاقه چې کوم دا چې دا د نورو په علاقو په نسبت سره چې دا ډېره زیاته پاتې علاقه ده زمونږ د علاقه. صحیح دی. نو مونږ به چې هر چا له تلو همیشه دپاره د خپل علاقې خبره اتره به ورته کوله، یار وایي تاسو پلانکي ناظم له لاړ شئ، پلانکي کس له لاړ شئ، پلانکي کس له لاړ شئ. نو مونږ به چې لاړو خدای شته زمونږ د علاقې د غس چوک د وي سی 26 چې کوم دی دې له به د چا د سره سوچ دغه به یې نه کولو. ټیک شو جی. چېرې دا هم یو ځای دی، یو دغه دی زګې دی، نو خدای شته چا به اهمیت دغه دې دپاره نه راکولو. چېرې مړه به دا خو بس دی یو علاقه، خو چا به نه پېژندو او نه به چا راله خبره اورېده. دې د وجې نه موږ راپاڅېدو، موږ یاره موږ به انشاءالله د خپلې علاقې نمایندګي په خپله باندې وکړو. به دې د وجې نه راووتلو او مشران خو چې دی الحمدلله موږ خو د ډېر کافي ټیم نه دلته یو ډېر زیات هلې ځلې د خلکو سره منډې تړې والي، خو خوب پکې داسې ده چې موږ په خپل ځاني د کوم یو کارونه مارونه دا دغه چې موږ له خلکو کول، خو لکه اهمیت به یې راله نه راکولو. اهمیت مرو. او دا د ډېر وخت نه ما بلال خان صاحب که زه رایادوم نو دا پنجو علاقه چې ده دا د 47 نه دې غاړه دا ډېر زیاته محرومه پاتې شوې ده. بلکل جی، بلکل دا ډېره زیاته محرومه پاتې شوې ده. دا زموږ د علاقه بلکل دې کې زموږ د علاقې کې زمونږ دپاره چې دی کارونه خلکو کړي دي، داسې نه چې نه دي کړي او کم یې کړي دي. بلکل. نو همیشه دپاره زمونږ د علاقه هم د دې د وجې نه پاتې شوې ده خرابه چې چا یې نمایندګي کړې ده. خو زمونږ د کلو کې هم داسې نسبت دی لکه څوک د ډیرۍ کلي دي، څوک د غس چوک دي، څوک د غریب آباد دي، څوک د زندۍ کې هم دي. همیشه دپاره د ناظمانو چې کوم فنډونه یا دغه راوړي په خپل علاقې او خپل دغه کې لګولي، زمونږ د علاقې ته څه سوچ دغه نه دی ورکړی. ټیک شو جی، بلکل صحیح ده. که تاسو د وي سی باره کې مونږ خبره کوو بلال خان صاحب، نو ستاسو د وي سی روډ سټرکچر څنګه دی جی؟ یاره جی مخکې خو ډېر زیات خراب و. نو زمونږ د ایم پی ایس صاحب چې کوم دی 69 اشتیاق ورمړ صاحب دا چې کوم دی نو دی زمونږ د علاقو ته راغل، نو هر څه یې وکتل. نو زه خو په خپله باندې نایب یم او زما سره ارسلان چیرمین چې کوم دی الحمدلله د هغې په دغه سره چې دی ډېر کارونه داسې وشو چې برابر شو. اوس دا کوم کارونه چې پاتې دي نو هغې دپاره مونږ هلې ځلې کوو، خو زمونږ د علاقه ډېره زیاته پسمانده ده. ٹھیک شو جی. او پکې کمی بیشې شته، خو لکه دا ده چې هغه چونکې دومره محرومي ده نو د هغې د وجې بلکل جی. جی بلکل. ټیک شو جی. بلال خان صاحب د تعلیم په بابت سره راته ووایئ، یو خو راته دا ووایئ چې ستاسو په وي سی کې ټوټل کلي څومره دي؟ زمونږ د وي سی کې چې دی دې کې خو دا واړه کلیم دي، غټ کلیم دي، خو پکې داسې ده چې لکه غټ پکې داسې دي چې دا ډیرۍ کلی شو، خالد خان غړی شو، حاجي آباد شو، ورسره چې دی دا غس چوک شو، زندۍ کې هم شو، ورسره عظمت آباد شو. داسې کلي دي چې ډېر زیات کلي او دغه پکې دي. خو غټ کلي پکې چې دی، غټ کلي پکې دا ډیرۍ کلی چې دی دا ډېر مشهور دی او دا غس چوک چې دی دا بلکل صحیح ده. کلی پکې مقصد دا دی چې کلی پکې ډېر دي. کلی پکې ډېر دي. ټیک شو جی، بلکل صحیح ده. د تعلیم په بابت سره راته ووایئ چې ستاسو په کلو کې تعلیم صورتحال څنګه دی جی؟ سکولونه یاره جی زمونږ په
دا کم ویسي چې کم دی دې کې موږ پرایمري سکول چې کم دی هغه وخت سره چې دی زمونږ د یاداشتو زمونږ د پیدایش نه مخکې چې دی هدایت الله چمکني جوړ کړو بیا داسې زمونږ د علاقې ته داسې سکول های سکول شو ورسره چې دی ګرل سکول شو دا زمونږ د علاقې ته د سره رانغه نو زمونږ دا علاقه چې دا ډیره زیاته پسمانده په تعلیم لحاظ سره پاتې ده صرف د پرایمري سکول پکې دی او نور داسې صدقه پکې نشته هغه په لسو کلو کې ټول هم د لسو کلو کې په ټولو کلو کې یو سکول یو سکول هم پکې نشته دی ها جی خلک د لسو کلو کې یو سکول هم نه یو سکول شته دی هم په ډېرې کلي کې دی خو زمونږ په دې لکه په دې علاقو کې دلته نشته لکه دا پندو چوک مشهور ځای دی او دلته چې دی دا پرایمري سکول شته او د نور پکې هم نشته ټیک شو جی دې کې که فرض کوم وګورو بلال خان صاحب نو په یو کلی نه بیا دویم کلی دویم نه دریم نه پنځم دا دومره چې دا ماشومان راځي یا ماشومان راځي نو بیا دومره تکلیف چې وي او بیا دومره غریبۍ کې دي د سوزکي یا د چنچي د دې پیسې به نشي ورکولی نو تعلیم صورت حال خو بیا ظاهره خبره ده چې به ډېر کمزوري وي بالکل جی همدغه رنګې دم ځکه زمونږ د علاقه کې غریبانان خلک هم ډېر زیات اوسېږي ټیک جی مونږ په خپل هم غریبانان یو خو خوب کې داسې ده چې زه وخت سات ختیریږي بل داسې ترتیب دی همیشه دپاره چې دی جینکو باندې چې د تعلیم د دې د وجې نه پاتې دی چې سرکاري سکول دی زمونږ سره دلته نشته د دې ځای نه چې دی چمکني ته ځي چمکني مونږ سره چې هېڅ هم نه تقریبا دا 600-700 روپۍ چې دی لکه یا 800 یا 1000 روپۍ کری چې دی لکه د میاشتې د هغې نه علي دومره وس دا د چا نه کېږي د دې ځای نه یو خو ټایم هم دغه شي او بل همیشه دپاره پلار رور خامخا کار روزګار له لاړ شي نو هغه کور ماشومان جینکۍ خامخا دغه ټیکسي یا سوزکي والا له به دغه کوي والا کوي نو موږ نه ډېر لرې دي د چمکني کې دي نو دلته نشته دی موږ سره صحیح ده بالکل صحیح ده د صحت په بابت سره راته ووایي بلال خان صاحب چې ستاسو په دې وي سي کې چې دی د صحت صورتحال څنګه دی بي ایچ یو یا ډسپنسري وغیره شته زمونږ په دې علاقه کې دا یو بي ایچ کیو ده او نور داسې هاسپټل سرکاري پکې نشته او تاسو څه نږدې تاسو سره دلته څه نشته نږدې مونږ سره نشته د نږدې دا منډۍ سبزي الارج ته خو نه مونږ داسې ترتیب دی دا هسپتال دی او دې کې هم کله ډاکټر شته کله نشته ښه ډسپنسري ده ټیک شو جی بالکل صحیح ده د بجلی په بابت سره راته وایي بجلی خو اوس هم نشته یو پي ایس مونږ ناست یو د بجلی دلته صورتحال څنګه دی بجلی دلته داسې یو ترتیب دی چې زمونږ د خلک چې کم دي دلته خو اکثر لکه خامخا په هرو کلو کې هم دغه رنګ سیسټم وي څوک کونډه او څوک بیا هم لکه زمونږ په علاقو کې چې دی 2 غنټې چې دی بجلی 1 غنټه به نه یا 3 غنټې 1 غنټه نه لکه په نسبت سره چې دی ښه ده د نورو علاقو په نسبت سره شکر دا غټه خبره د ټرانسفارمر وغیره خراب شي نو تاسو څه کوئ د ټرانسفارمر خو هغه خو همیشه دپاره لکه مونږ چې راغلي و الحمدلله لکه ټرانسفارمر یا دا خو نه دی خراب شوی مونږ لکه چاله نیو ورغلی نیو چیرې دا ټرانسفارمر زمون خراب شو یا دا دی یا هغه دی د ناظمۍ په دی دغه کې او مخکې چې دی بس اپنی مدد آپ ٹھیک شو جی بالکل صحیح ده چانده وغیرہ تاسو خپلو کې چانده هم کوله مو مدد ٹھیک شو جی بالکل صحیح ده د بلال خان صاحب د ګیس په بابت سره چې دی نو لګ راته وایي چې ستاسو علاقه کې ګیس صورتحال څنګه دی ګیس خو جی بس الله دې زموږ مل شي نو ګیس مونږ ته بالکل نه ٹھیک شو جی پته نه لګي نو چې سبا کیږي او سبا ته جوړي صحیح ده جی ګیس لکه مطلب کمې ډیر زیات او جی ډیر زیات کمې لګي په دې علاقو باندې بالکل صحیح انعکاسي څنګه ده بلال صاحب دلته او نکاسي هم مسلې شته دی خو لکه ډېرې زیاتې زمونږ اشتیاق ورمړ صاحب بابا میر صاحب حل کړي دي او جی ټیک شو جی خو بیا هم چونکې ساس خبره چې محرومي ده جی محرومي ده ډېره وخت نه ده زه سلک ډېر زه دا هم شکر دی سلک ډېر حل شول سلک ډېر به نور حل شي خو سرکاري وړو صورتحال څنګه دی سرکاري وړو بس مونږ چې د خپل ځاني په NA28 کې او همیشه دپاره چې دی کوم مونږ دپاره چې دی همیشه دپاره مونږ ناصر موسازي له ورځو NA29 ته MNA صاحب دی نو مونږ همیشه دپاره مونږ له هغه هر څه چې کوم مونږ ته کمې محسوسېږي یا دغه محسوسېږي مونږ همیشه دپاره چې دی ناصر موسازي ماله هر څه چې دی
هر څه فند چې کوم فند نه خو دا د وړو کاته شوه یا داسې څه تکلیف ویني چې څه تکلیف وي څه دغه اعمال هغه دغه ریسپانس کوي جی 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 زه هغه دا څه خو نه ده چې هغه کال لیست کې داسې دغه راوسي چې بلاک کړي یا دغه نه جی نه جی نه زه د هغه چې ډېر زیات شکرګزار یم ما ته همیشه دپاره چې دی لکه ما ته همیشه دپاره دا خلک وایي یار تاسو خو په N28 کې وایي N29 نه چې دی څنګه ترتیب دی نو زه وایم چې یاره زمونږ خو د ناصر موسازي سره داسې تعلق او داسې دغه دی چې مونږ له همیشه دپاره عزت راکړی دی ښه ما دا زما نوټس کې راغلی چې تاسو ډېر وخت نه ماشاءالله یو بل سره لکه ډېر وخت نه یو ځای لکه هغه سیاسي اتحاد ستاسو ډېر وخت نه دی بالکل جی بالکل دا ناصر موسازي چې کوم دی مونږ همیشه دپاره د ده سره چې دی منډې والي دي او هر څه هم کړي دي مونږ له هم کړي دي بالکل نو همیشه دپاره چې دی لکه مونږ له دغه راکړی دی همدوی سره ملګري یو جي پریارټي درکړې ده او تاسو ته مطلب فوقیت درکوي ها جی ډېره ښکلې خبره ده د صفا اوبو باره کې بلال خان صاحب چې صفا اوبو ټیوبویل وغیره شته دی ستاسو په دې ټول وی سي کې چې څومره خلک دي یاره جي په دې ورته دروغجن شو نشته دی نشته دی ټویل نشته دی اوبه مړه به سهار سړي خپل یو ترتیب دی خو زمونږ په علاقو کې ټویل تر د اوسه پورې جوړ نه دی ما خو نه دی کتلی ښه جي ټیک شو جي ثابت وی سي کې بلال خان صاحب تاسو پی ټی آی سره تعلق دی خان صاحب چې دی اوس کوم سټریټجي روانه ده تاسو څه وایي چې دې کې به دې کامیاب شي که نه یاره جي پارټیان یې ورسره ډېرې زیات دغه شوي دي د پی ډي ایم جی ها پی ډي ایم نو دی 12 دي یا 14 پارټیان یو ځای شوي دي خو انشاءالله د عمران خان مخنیوی هېڅوک نشي کولی ځکه چې هغه یو داسې لیډر دی چې هغه بین الاقوامي لیډر دی نو د هغه سره چې دی بس مونږ ورسره یو انشاءالله بس همیشه دپاره به ورسره یو اپوزیشن والا وایي چې د ګاډۍ غل دی دې باره کې تاسو څه وایي یاره جي بس دومره د خبرې اترې د خلکو راځي دا د دې غل دی دا د هغې غل دی خو په خپل ځاني چې د پی ډي ایم والا کومه جلسه کوم دغه چې کوټه کې کړې وه جي او به تاسو ترپال به ورته کوو جي هغه ترتیب خو تاسو په خپله دی معلوم ماشومان هم په ویډیوګانو کې همدغه ترپال کوي ما ویل چې دا ولې کې خو چې څه ټایمه ګروپ ته لاړلم هغې کې ما وکتل نو هغه هله خبر شوم چې هغه ټول ترپال دی صحیح ده جي را روان حکومت تاسو ګورئ چې یاره پی ټی آی به راشي څه امید هم شته دی انشاءالله داسې زمونږ د مشران چې کوم هلې ځلې شروع کړي دي د پی ټی آی سره چې کوم خلک تعلق ساتي کوم دغه چې کوي که نه نو انشاءالله مونږ امید لرو چې د وفاق کې به حکومت بیا هم راځي په صوبه کې خو بیا دا درېیمه پیره راځي ځکه چې 2 پیرې وشو انشاءالله چې کوم خلکو سره تپوس کوو یا دغه کوو نو همیشه دپاره د پی ټی آی زنده باد آواز کوي ٹھیک شو بالکل صحیح ده زه ستاسو راتلو نه مخکې زه یو 15 هلکان ولاړو او ما هسې کیدای شي دا ویډیو هغه بیا هم ګوري په دې ما نه تپوس وکړو نو ما ورته ویل چې زه پښتو ټي وي سره زما تعلق دی هغه ما ته وایي چې عمران خان زنده باد چې ما ته یې وکتل عمران خان مال پسې شي زنده باد یا ما ته وایي مونږ یې هوښیار کړو مال بچې تا کې څه هوښیارتوب راوسته عمران خان څه تروی کړی ده نو هغه وایي چې یاره هغه ما له صحت کارت را کړی دی په دې نه پس خبره ختمه شوله چې لکه صحت کارت نه پس هم که ته زما نه تپوس کې زه به ورته ډېر ووایم خو دا یو هم ډېر دی چې ما له 10 لکه روپۍ زما په جیب کې پرتې همداسې دم بالکل خو زه بالکل حیران کړم چې یاره هغه تعلیم نه و د هغه هلک مزدور و بالکل خو هغه کانفیډنس داسې و چې زمونږ نه خو مایک نه خو هر سړی یېرېږي خو هغه هلک چې دی نو هغه ډېر کانفیډنس سره دا خبره وکړله چې هغه بالکل جی داسې یو ترتیب یې جوړ کړی ماشاءالله په زموږ په دې معاشره کې مونږ سیاست څه پیژاندو مونږ سیاست څه پیژاندو خو سیاست ته چې دی د عمران خان د خبرو رایستی هر سړي نه چې دی خپل صحیح پوښتنه دې کولی شو خو هغه زه یو اتنا د کلي ناظم یم نو زه همیشه دپاره چې دی د خپل کلي دپاره چې دی اواز اوچتولی شم ولې چې د عمران خان غوندې لیډر مونږ لرو مشر صحیح دی جی ډیره مننه تاسو بلال خان صاحب چې تاسو زموږ پروګرام او مسله ډیره زیاته مننه مهرباني جی ناظرین دا بلال خان صاحب نائب ناظم دی د پندوبالا د عمران خان چې کومې پنګې هغه اخیستې دي بېشکه دې کې څه شک نشته دی هغه کې څه غلا نشته د ګړۍ چې کوم دی هغه آف د ریکارډ دغه دشمنان هم دا خبره کوي چې موږ سره څه شته نه مصیبت دا دی موږ څه خبرو وکړو نو ګړۍ ده هغه اخیستې ده هغه خرڅه کړې ده دا هر سړي ته پته ده چې دا څومره حده پورې دا ځای نیسي
د خلکو غلاګانې معاف شولې. ما ته بېګا ډېر زیات شرم راغو په دې خبره باندې پرون غرمې ټایم کې چې څه ټایم ما دا خبر ولیدلو چې یاره زموږ وزیر اعظم صاحب چې دی نو یو ګنټه واچوله یو داسې کس ته چې هغه مطلوب و زموږ ادارو ته مطلوب و او هغه الحمدلله زموږ ادارو عدلیه چې کوم دی هغې له ضمانت ورکړلو او عمده عدلیه ده. لا فلحال زموږ ډېر کیسونه ورته پاتې تقریبا اولموست مبینه طور پې چې دی نو تقریبا لږو بګ چې څنګه مونږ اورو 40 لاک کیسونه چې دی هغه پینډینګ پراته دي. خو دا د الله کرم دی چې کوم ځای کې شهباز شریف صاحب شریف فیملی کله انصاف وغواړي نو عمران ریاض خبره وي دنیا کې کوئی بھی بندہ ان کو انصاف لینے سے روک نہیں سکتا. نو هغه ته په یو ورځ کې د خیر سره انصاف ملو شلو. باقي دا د چې عمران خان چې څومره پنګې اخیستې دي الله رب العزت ورته خیر کړي او د هغه سر ته د پیله خیر کړي. دا دومره پنګې اخیستل دومره ادارو سره اخیستل اسټابلیشمنټ شو بیوروکراسي دا د چا په حق کې مخه نه دی چې دی راشي. هر یو سړی ته یریږي د دا پنګه دا ډېر زیاته مشکله په دې بده ته پریوزي چې د چا دا خواهش نه دی چې دی راشي. که دی راغو 2/3 نه بره نو زما دا یو ویډیو کلیپ ذهن کې ساتئ چې دا ټول به ډېر غټ نقصان اوچتوي. اجازه غواړو. ډېره مننه. السلام علیکم.